سلامونه ملګرو، په دې هیله چې روغ جوړ صحت او عافیت جامې پرتاني. ملګرو، په نن ویډیو کې د طریقه دا کوم څنګه کولی شو خپل انټرنیټ سپیډ زیات کړو. که چېرې تاسې هم زما غوندې انټرنیټ سپیډ مو کمزوری وي او غواړئ خپل انټرنیټ سپیډ های کړئ، تیزه کړئ، بالکل فری، بالکل بغیر له کوم اپلیکیشنه، بغیر له کوم ویب سایټه، په داخل د خپل موبایل کې، نو دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ. زه تاسو ته مکمله طریقه درښیم چې موږ څنګه کولی شو د خپل د انټرنیټ سپیډ زیات کړو. ملګرو، دې طریقې ته هېڅ اپلیکیشن ته ضرورت نشته، هېڅ ویب سایټ ته ضرورت نشته، فقط یو څو سیټینګه د موبایل کې هغه باید ورته وکړو او بیا به زموږ د انټرنیټ سپیډ داسې تېز شي خپله به ورته حیران پاتې شئ. نو که دا طریقه زده کول غواړئ او دې ته ورته نور طریقې زده کول غواړئ، نو ویډیو سره تر پایه پورې ګورئ. که چېرې ویډیو هم لږ درته معلوماتي تمامه شوه او ویډیو کې مې یو څه شی زده کړل، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو سره لایک کړئ. که څه پوښتنه لرئ، پیشنهاد لرئ، انتقاد لرئ، کولی شئ کومنټ لاره یا هم واتساپ لاره موږ سره شریک کړئ. نورې خبرې نه اوږدوو، ځو د ویډیو طرف او ویډیو شروع کوو. ښه نو ملګرو، دې لپاره ستاسو د خپل انټرنیټ سپیډ زیات کړئ باید لومړی راسئ د خپل د موبایل سیټینګ ته. کله هم ملګرو د موبایل سیټینګ ته راغلی، دلته درته به خلاص کړئ او په دغه ځای کې موږ ته یو آپشن راکوي سیم کارت اینډ موبایل نیټورک. صحیح ده ملګرو، په دغه ځای به کلیک وکړو. دلته ستاسو موبایل کې څه سیم کارت دی، د کوم سیم کارت انټرنیټ تیزول غواړئ په هغه سیم کارت به کلیک وکړئ. کله مو سیم کارت باندې کلیک وکړو ملګرو، دلته موږ ته یو آپشن راکوي اکسس پوینټ نیم. دغه هلته ملګرو د اخرنی آپشن چې کوم د اکسس پوینټ نیم، په دغه آپشن باندې موږ کلیک اخلو. کله هم ملګرو په دغه آپشن باندې موږ کلیک واخیسته ملګرو، لومړنی آپشن موږ ته راکوي د پلاس یا هم د جمع نښه ده ملګرو، په دغه ځای باندې یو کلیک ورته اخلو. کله هم ملګرو په دغه ځای باندې موږ کلیک واخیستو، بېرته راځو دلته نیم اول ورته ټاکو. ښه ملګرو، کله چې دلته راغلی نیم باندې کلیک کوو، په دغه ځای کې ملګرو موږ یو لیکنه ورته کوو، ما ته یې لیکلی د سپیډ بورډ الټرا جین 2. په سکرین باندې هم تاسو دا لیکنه ښکاري او کولی شئ له دغه ځای نه هم تاسو کاپي کړئ. په دې باندې کلیک کوو، دا اوکې کوو. بیا اے پی این بخش کې راځو ملګرو، دلته ورته لیکو انټرنیټ ډاټ چې کوم سیم کارت تاسو کاروئ، مثلا زه افغان سیم کاروم، اے ډبلیو سی سی ده که څه شي په نوم زه وګورم، اے ډبلیو سی سی ډاټ اے اف به ورته ولیکو. صحیح ده ملګرو، ګور انټرنیټ ډاټ اے ډبلیو سی سی. که چېرې تاسو ایم ټي این کاروئ ایم ټي این ورته ولیکئ، که روشن کاروئ روشن ولیکئ، که اتصالات کاروئ دلته د اے ډبلیو سی سی په ځای شي ولیکئ، هماغه سیم کارت نوم ولیکئ. بیا ټکی ورکړئ، بیا اے اف ولیکئ. اے اف یعنې د افغانستان مخفف د کې ایران کې اوسېږئ، آی آر ورته ولیکئ. که پاکستان کې اوسېږئ پی کې ورته ولیکئ. که بل هېواد کې اوسېږئ د خپل هېواد اول دوه حروفه ورته ولیکئ. بیا څنګه کې ملګرو دا اوکې کئ. بیا ملګرو د لاندې راځي یو بل آپشن موږ ته راکوي پاسورډ. په پاسورډ باندې کلیک کوو ملګرو، دلته یو پاسورډ موږ ورکوو سپیډ بورډ 25 یا سپیډ بورډ 25. په سکرین باندې هم تاسو ته ښکاره کېږي، دا هم څنګه کوو ورته اوکې کوو. ملګرو هغې نه وروسته راځو، دلته یو بل آپشن راکوي سرور. په دې سرور باندې کلیک کوو، سرور باندې دلته یو لیکنه ورته پیسټ کوو www.speed5g.io. دا زه تاسو ته په سکرین باندې هم لیکم، نو دغه ځای نه هم تاسو کاپي کولی شئ. په سرور کې موږ لیکو www.speed5g.io. دا څنګه کوو ملګرو پکې اوکې. راځو اے پی این پروټوکول په نوم آپشن ده ملګرو، دغه تاسو ګورئ، په دغه باندې کلیک کوو، دلته لیکلي آی پی وي 4 او آی پی وي 6. په دغه آخري آپشن باندې ورته کلیک کوو. کله چې دا آپشن کلیک وکړو، لاندې یو بل آپشن پاتې ده ملګرو. ښه ملګرو، یو بل آپشن راکوي بیریر. صحیح ده ملګرو، دغه آپشن باندې موږ کلیک کوو. کله چې باندې کلیک وکړو، بغیر له اول نه ملګرو نو ټول څنګه کوو ورته انتخابوو. دلته څه آپشنونه یې ملګرو دا ټول څنګه کوو ورته انتخابوو، بغیر له اول څخه. اول به تاسو نه ورته انتخابوئ، نو ټول به دغه آپشنونه ورته انتخاب کړو. دا به څنګه کوو ورته انتخاب کړو او دا به اوکې کړو. او په اخر کې هم ملګرو دا ایم وي ان او ټایپس لیکلی دی ملګرو، د اخر خوا دوهم آپشن په دغه باندې کلیک کوو، دلته نو نوم ته انتخابوو، یعنې اچ کدام یا هیڅ یو. په دغه باندې داسې یو کلیک ورته کوو. نو زموږ تنظیمات صحیح شول ملګرو. دلته راځو په دغه 3 ډاټو باندې کلیک کوو، دلته لیکلي سیو، په دغه سیو باندې کلیک کوو. نو خپل ډیټا راوړو ملګرو، دې ته له اول څخه راوړو دغه دوهم ته. نو دې سره به ملګرو زموږ انټرنیټ سپیډ څنګه سي سوا سي، هم 2 چنده یا هم 3 چنده به زموږ انټرنیټ سپیډ له دې سره سي. نو اوس چیک کوو چې آیا رښتیا هم زموږ انټرنیټ سپیډ کار کوي او که نه یې کوي. راځو یوټیوب ته ملګرو، نو دغه ده ماشاءالله دومره تیز انټرنیټ سپیډ شو زما. په همدغه طریقه تاسو کولی شئ خپل انټرنیټ سپیډ ملګرو زیات کړئ.
نو هیله ده چې ویډیو مو خوښ شوي او ښه مو ترسره کړې. ملګرو بالکل دا طریقه تاسو وکړئ، که انټرنټ سپیډ مو زیات نه سو نو بیا مو زه ذمهوار یم. نو که چیرې غواړئ دا او دې ته ورته نور خوندور ویډیوګانې وګورئ، چینل سبسکرایب کړئ، لایک او کمنټ وکړئ. تر بیا پورې په لویه بښونکي خدای مو سپارم. هر چیرته چې یاستئ ښاد او اباد اوسېږئ.